کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې که، خوله وله راټوله که، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم سم که. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي، او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي کنه، نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، د دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه او د ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه، سترګې ورله پټې که. حدیث مبارک کې راځي ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغی، چې پوښتنې له ورغی خپل خپلوان بچي او ښځه ګیر چاپېره ټول ناست و، د هغه حالت د ځنکدن و، سخته پې وه. نو کله چې د هغې نه روح ووتو خلک پوه نه شو، نبی علیه الصلاة والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او دا سترګې ورله پټې کړې. او نبی علیه الصلاة والسلام دا وفرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کله چې روح قبض کړی شي نو دا نظر هغې ته ګوري، ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي. نو چې دا خبره نبی علیه السلام څنګه وکړله نو فزج الناس، خلکو شور شروع کړو، جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمه خو وفات شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی لا تدعوا على انفسکم الا بخیر، په دې ټایم کې ځان ته خیري مه کوئ، بدې ردې مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیري مه کوئ، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون، تاسو چې دا کمې خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتې آمین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي، خو په دې باندې ګورې فرشتې آمین وایي، دې باندې فرشتې آمین وایي. نو نبی علیه السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطې خبرې مه کوئ، تاسو په دې خبرو باندې فرشتې آمین وایي. بیا د ابو سلمه رضی الله تعالی عنها بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها، دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه، د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه، دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو. دا ابو سلمه رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه، نو دې ام سلمه رضی الله تعالی عنه ویل وی الله دې دې سکی نه، خو که څه شو په ده به زه داسې ژړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي، زه به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې جړا به پسې کومه. خو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه، نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ، صبر. نو چې ابو سلمه رضی الله تعالی وفات شو، نو ما زه جړا کوم، نو دلته راته د نبی علیه السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی صبر کوئ، صبر کوئ، انا لله و انا الیه راجعون وایي. بما په دغه ټایم کې دغه کلمه وویله، انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه مې وویله او دا مې وویل چې الله ماله د دې نه بهتر راکړي. نبی علیه السلام فرمایلي چې انا لله و انا الیه راجعون وایه، او دا دعا کوله الله نه چې ما ته د دې نه څه راکړه، ښایسته او غوره راکړه. دا مې وویل خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي. د نبی علیه السلام حدیث مبارکو دا خو مې وویل چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه، خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلاویږي. خو بس د نبی علیه السلام حدیث او ما پې عمل وکړو. وی وخت تېر نه و، څه موده پس ما ته د نبی علیه الصلاة والسلام رشته راغله، د نبی علیه السلام رشته راغله چې ام سلمه که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما ولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیه الصلاة والسلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ماته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی، د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجې نه چې تکلیف راغی، مصیبت راغی، صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا، او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي.
الله تبارک وتعالى دا غي بدله ذکر کړی کنه ان الله مع الصابرین. الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې زه دې ملګری یم. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې دا عمل دی وکړه ملګری دی زیما، بلکې د صبر متعلق دا ولی چې صبر دی وکړو زه دې ملګری ما، نو چې الله دې ملګری شنو پاتې څه شو؟ بیا کمې د څه شي راغی؟ نو مصیبت پر راځي، غم پر راځي، تکلیف پر راځي، خو سبا وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر وکړئ.